سونوفارما د درملو تولیدي فابریکې په کابل کې نوې څانګه فعاله کړه. سونوفارما د درملو جوړولو تولیدي فابریکه په کندهار کې د لوړ کیفیت درمل تولیدوي چې اوس مهال په کابل ښار کې نوې څانګه فعاله شوه. دغه تولیدي فابریکې د نوې څانګې د فعالولو په مراسمو کې د داخلي تولیداتو د ودې او پراختیا په اړه خبرې او ویناوې وشوې. هم مردم مکلفیت داره و هم کسایی که ادویه را توصیه میکنه مکلفیتشان ما فکر میکنیم که هستند که از تولید وطن خود باید اولویت داشته باشیم. که د سنوفارما دوا د افغانستان په یو کونج کې یا په بل کونج کې حتی د بدخشان په هغو لوړو حصو کې که هم رانیول کیږي مصرف کوونکي به هغه قیمت ورکوي چې کوم پر دوا باندې لیکل شوی دی. سنوفارما پر خپل کیفیت باندې تر ډیره ځایه پورې کار کوي او غواړي چې با کیفیته درمل و خپلو هیوادوالو ته په مناسب قیمت باندې عرضه کړي. ډاکټر عبدالباری عمر د درملو او خوړو د ملي ادارې سرپرست وویل چې د داخلي تولیداتو د کیفیت لوړولو او معیاري کېدو ته باید ځانګړې پاملرنه وکړو. لکه څنګه چې مې مخکې په نظامي او سیاسي ډګر کې د افغانانو مثال درکړ. افغانان دغه وړتیا هم لري چې دوی د صنعت اقتصاد او تجارت په ډګر کې له نړۍ سره ځان سیال کړي. صرف حرکت غواړي، صرف همت غواړي، تعهد غواړي. لله الحمد داسې خلک لرو او ډیر لرو چې په دې برخه کې کار کوي، دې برخې ته ژمن دي. او دا اوس د امیر المؤمنین حفظه الله دا د هغه وینا ده چې دغه تاجران وروڼه چې هغوی د هیواد د ښېرازۍ او پرمختګ لپاره کار کوي دا زموږ د هیواد اقتصادي لښکر ده. ښاغلي عمر وویل چې اسلامي امارت د صنعتکارانو هر ډول ملاتړ کوي او له هغوی څخه اوس مهال په ناقانونه توګه هیڅ ډول باج او پیسې نه اخیستل کیږي او په هیواد کې هر ډول پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې ده. نن داسې یو نظام منځته راغلی چې هغه د دغه ولس یو خادم نظام. نن داسې یو نظام منځته راغلی چې د دې نظام په راس کې د انبیاو وارثین واقع دي. ښه اوس موږ ته څه کول پکار دي؟ دا خو هغه څه چې ما او تا ته سیاسي ازادي راوبخله. نن وروره راولاړ سه چې د دغه سیاسي ازادۍ د ساتنې لپاره اقتصادي ازادي ترلاسه کړو. اوس مهال د هیواد په کچه د درملو په تولیدي فابریکو کې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د لوړ کیفیت لرونکي او په معیاري توګه درمل تولیدیږي چې تر ډیره یې په بازار کې د درملو اړتیا پوره کړې ده. هیوادوال هیلهمند دي چې نور دې هم هڅې وشي چې په هیواد کې دننه د ناروغانو د ښې درملنې غوره اسانتیاوې رامنځته شي ترڅو ناروغ هیوادوال مو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ نه شي.